بسم الله الرحمن الرحیم. دا څو اشعار دي، ستاسو توجه غواړم. وایي څوک مې زړګی څوک مې ځیګر رانوي، څوک مې زړګی څوک مې ځیګر رانوي، او څوک مې کابل څوک پېښور رانوي. او خدایه چاته وژاړم چاته فریاد وکم، دا مې بار بار د زړګي سر رانوي. څوک مې زړګی څوک مې ځیګر رانوي، او څوک مې کابل څوک پېښور رانوي. او خدایه چاته وژاړم چاته فریاد وکم، دا مې بار بار د زړګي سر رانوي. او شعر دی چې زه یې ښایسته شانتې ځوانانو خلاص کړم، زه یې ښایسته شانتې ځوانانو خلاص کړم، او له ماشومانو او بوډاګانو یې خلاص کړم. زما ادې ترې هم لا پاتې نه شو، په سر لوپټۍ په سر پاتې نه شوه. زما ادې ترې هم لا پاتې نه شو، په سر لوپټۍ په سر پاتې نه شوه. او زه دا سوال کوم خدایه زه دا ولې داسې، زه دا یو سوال کوم خدایه زه دا ولې داسې. او چې دې پښتون د بېوسۍ چغه ویلې داسې، د هر ظالم چې زړه ډکېږي نو مې خواله راشي، او خفه پر دې شم زړم پر ماتش کې بیا ماله راشي. د هر ظالم چې زړه ډکېږي نو مې خواله راشي، او خفه پر دې شم زړم پر ماتش کې بیا ماله راشي. او بیا د طالب پر نوم پښتون شي ماته، او ودانو ته راشي پر لټون شي ماته. بیا د طالب پر نوم پښتون شي ماته، او ودانو ته راشي پر لټون شي ماته. او پر دې نیت چې هر یو ځوان دې وجنم، او قصور بس دا چې مسلمان دې وجنم. زه ګنهګار به ډېر یم خدایه زه دا هم منم، زه ګنهګار به ډېر یم خدایه زه دا هم منم. او بې له تا هېڅ چا نه یریږم زه دا هم منم، چې دا تر څو به وژل کېږو د طالب د لاسه، چې دا تر څو به زه ځورېږو د ظالم د لاسه. بس دی درخواست کوم عثمانه نور اشعار مه لیکه، بس دی درخواست کوم عثمانه نور اشعار مه لیکه. او د دې پښتون د بېوسۍ نه ډک داستان مه لیکه، او د دې پښتون د بېوسۍ نه ډک داستان مه لیکه. د توجه نه مو ډېر